خدای خوراک ته وګورئ ځان وپېژنئ دا خپله خاوره وپېژنئ دا خپل بچي وپېژنئ او په دې خپلو بچو باندې رحم وکړئ تېر ځل خو تاسو هم په لنډو ځان جنت ته رسو خبره د خندا نه ده تاسو ته وایي چې ټاپه ووهئ او چې څنګه م ټاپه ووهله جنت دی او تاسو مړه کې وایي چې پرېږده مړه ټول عمر به څه خواري کوو خو راځه یو ټاپه ده په یو ټاپه جنت ګټم موږ به چغې وهلې چې دا جنګ د اسلام نه دی دا جنګ د اسلام آباد دی چا نه منل هغه به دا یو کیسه درته کوم او بیا درنه بس کوم یو سړي په ټوله علاقه کې ټولو کې مهینه جوار وکرل چې جوار وکرل د ده په پټي باندې یو ګیدړ عادت شو ګیدړ به د شپې راته وږي به یې ته خوړل راته وږي به یې ته خوړل چې زمیندار ډېر تنګ شو بله ورځ ورته لټ کېښود چې لټ کېښود ګیدړ یې ونیو چې ګیدړ یې ونیو لاړ یو توت ته یې وتړو کور ته یې غروالې په چریز پسې چې چریز یې راوړو ګیدړ چې چریز ته وکتل سړي ته یې وکتل چې د سړي خو سترګې سرې دي او دوه میلی په لاس کې یې ورته چې یار ورکړه زما خبره وه وایي که زه دې مړ کړم قیامت دی دا ورته یې څنګه وایي چې قسم پې درته خورم قرآن پې درته خورم خو که دې زه مړ کړم بس په دنیا قیامت راځي نو وایي د خدای بدبخته ته ځان سره سوچ وکړه ما به څونه وږي ستا خوړلي 10 به مې خوړلي 15 به مې خوړلي 20 به مې خوړلي اوس د 20 وږو دپاره ته په دنیا قیامت راولې زمیندار هم زما هسې ساده وه چریز یې ښکته کړ پړي ته یې ګوتې کړه شی یې پرېښود وایي ځه سر دې وایي راوږي وخوري ګیدړ چې داسې دونه منځ لاړ چې دا چرې ورته نه وررسېدې ورته راتاو شو ورته یې د خدای بدبخته که په چا قیامت وکړو په ما خو قیامت وکړی چې دا پواره دې راته نیولې وه نو که د چا اسلام راغی او که رانغی په ایمان یې وایه چې د مولانا صاحب په لاس کې د تسبو په ځای اوس موبایل دی او که موبایل نه دی راکړه جواب که نه اوس هم تیارېږې په ایمان یې وایه چې مولانا د سایکل نه په جیرو ته وخت او که ونه خت نو که چا له اسلام راغی او که رانغی نو هغه له خو اسلام راغی که نه هغه خو دقې ته اسلام وي چې د هغه بچی دې په ګېډه موړ شي او هغه سره د په لاس کې موبایل شي او رحمان الله جي سره د عزت پوره شي چې هغه هم لکه د ده په جیرو ته وخېږي او نن زما هغه چې هغه سره د ده نه ښه په جیرو دی جنګ د اسلام او د کفر نه دی ګنې څوک دې ما ته ووایي زه څه غواړم زه د دې بچي د خولې مړی غواړم دا هم نه وایم چې ماله د پنجاب د بچي د خولې نه نوړی وباسه زما بچي لیره نه پنجاب چې څه ګټیا د خدای د پنجاب او د پنجاب نصیب کي خو چې زه څه ګټم په هغې خو زما د دې بچي حق دی د بل چا حق پې منلو ته والله ته نور تیار شو دی به باقاعده کینوس به ځان سره فیصلې کوي دا زوړ پاکستان په کومه طریقه چې دی پاکستان چلو هغه پاکستان نور نه چلیږي دا د نن سال دی په ایمان یې په وړو پسې لیوني ګرځئ او که نه ګرځئ او چې موږ ورته وړه چپ وی غنم د پنجاب د پنجاب غنم د پنجاب دی د پنجاب پنبه د پنجاب ده د سند شوله د سند ده چې زه ورته یم ورور مې زما تماکو نه تماکو د پاکستان دی زه ورته یم یعنې که زما بجلي نه بجلي د پاکستان ده هغه د غني خان یو دغه دی وی ستام زما زمام زما وی دام زما او دام زما وی په خندا د ګله دام زما پاکستان حقه شی دی صفا ورته وایو که زما بچې په دې وجه د لوږې مري چې پنجاب ورته خپل غنم نه راپرېږدي نو چې زما بچې د لوږې مري د پنجاب بچې به رانه زما په بجلی په رڼا کې نه کېني لاس به راکوي د ورورولۍ لاس به راکوي تیار یم ورورولۍ ته ورورولي کوم غلامي نه کوم په هېڅ قیمته کېدي نه دا بنیادي فیصلې دې وکړي یو به دا فیصله کوي چې پاکستان کې مونږ وروڼه اوسو منم مشر کشر مشر ورور له عزت ورکول خلک د کشر ورور نه زده کوي د پښتون نه زده کوي زه ورکوم مشر ورور له عزت هغه مشر ورور به ما له په سر باندې د مینې او د شفقت لاس راکاږي او که به نه راکاږي
روپۍ نه راکاږي فیصله به دا کوي چې موږ دلته څلور وروڼه یو د پلار په جایداد کې چې د هغه کومه حصه ده هغه د هغه کومه چې زما ده هغه زما یو به دا فیصله کوي او دویمه به دا فیصله کوي چې د دې خاورې د دې قوم د تقدیر اختیار هغه د دې ملک 40 کروڑه خلک دی د دې ملک 6 یا 28 جرنیلان نه دي جنګ دقه دی د امن په خاطر د دې پښتنه خورې په خاطر او د پښتون بچي د وینې په خاطر ګوره موږ په یو داسې ځای کې ورګوټ کې ورګیر شوي یو چې موږ د تاوان نه بچ کېدی نه شو 30 لکه افغانانو په 1.5 کروڑ کې د افغانستان کې د پښتنو آبادي 1.5 کروڑ ده په 1.5 کروڑ کې 30 لکه افغانان مړه شو خو افغانستان کې امن رانغی د ډیورنډ د کرښې نه دې خوا 3.5 کروڑه پښتون پروت دی چې هلته په 1.5 کروڑ کې 30 لکه شهیدان شو او امن رانغی په دې 3.5 کروڑه کې به موږ څونه قرباني ورکوو چې امن دې راشي تاوان به خامخا کوو خو کمیږي به په دې چې یو بل له لاس ورکړو او دا حقه سیاست دی چې دا ماته د باچا خان نه په میراث کې پاتې دی دا ماته د ولی خان نه په میراث کې پاتې دی خو چې څنګه ماته د خپل پلار او د خپل نیکه نه په میراث کې پاتې دی داسې تاسو هر یو کس ته د خپل پلار او د خپل نیکه نه همدغه سیاست په میراث کې پاتې شوی دی زه درپسې نن راغلی یم په دې لوز چې زه راوتې د دې دپاره یم چې زه د خپل پلار او د خپل نیکه سیاست وګټم ګوره باقي خلکو ته د پلار نیکه نه په وراثت کې دولت پاتې شي جایداد پاتې شي موږ دا د خدای خدمتګارو بچي چې یو موږ ته په میراث کې جایداد هم پاتې شي دولت هم پاتې شي خو ورسره موږ ته په میراث کې یو سوچ یو فکر یو سیاست هم پاتې شي یو نظریه راته پاتې شي په ایمان وایه چې کوم بچي ته د پلار نه په میراث کې دولت پاتې شي او جایداد پاتې شي او هغه خرابوي هغه جایداد تاسو ټول پې تون حالت وایه او که نه وایه پې نو چې په هغې بچي باندې تون حالت وایه نو بیا به په هغه بچي چې د ده نه د پلار سوچ فکر سیاست او نظریه خرابېږي په ده به هم تون حالت وایو او که نه به وایو نو راپاسی به زه به د خپل پلار او د خپل نیکه پښتو ګټم تاسو به راسره په شریکه د خپلو پلارانو د خپلو نیکونو پښتو ګټئ زما په تاسو احسان نشته تاسو په ما احسان نشته زم که احسان کوم په خپل پلار او په خپل نیکه به کوم تاسو هم چې احسان کوئ په خپلو پلارانو په خپلو نیکونو به یې کوئ اوس زه یو سوال دا د مرکزي صدر په حیثیت د باچا خان بابا د نوسي په حیثیت ستاسو د یو ملګري په حیثیت چې خدای قرآن ته وګورئ په دې خپلو کورونو په خپلو بیټکونو په خپلو رټونو باندې سرې جنډې ولګوئ دم د پکې الیکشن دی اکثر د شپې 12 بجې خلک راځي دروازه ټکوي او بیا کور ته ځي 12 بجې ښځې ته وایي شابه 15 مېلمانه دي چای پخه که هغې درته بېل تندي بوټ کړي چې سره جنډه ولګیا په خدای قسم وي که چا درته دروازه وټکوله هغه چې پر هغه جنډې ته ګوري راځه چې ځو وي دلته کې کار نه کېږي سرې جنډې ولګوې سرې ټوپی ورته مړه په تندي کېدی یاره که په کومه ورځ تاسو دا فیصله وکړه چې په خپلو ګورونو سرې جنډې لګوئ او په کومه ورځ تاسو ټولو سرې ټوپی په سر کړئ که دا خلکو نه تښتېدل چې څه جرم ماته وایه زه تیار یم چې زه یې درله درکړم وخت ماښام دی زه نورې خبرې اوږدومه نه حسب عدد د غني خان په یو شعر خپل تقریر ختموم لږ غور ورته وکړئ شعر نه دی غني خان وایي زور